أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة آیت نمبر 53 مخی آیت کی اللہ تعالی فرمائلیو وایتبا آغا کسان وینی دی کومو پجدرونو کسی ناروغی دا بیماری دا دی نفاق دی شک اوغوی با پا کافرانو کی کتا پورتا مندی وگی دی دوستی دی اندیوالی کوششون بکی مخلص مومن صادق مومن آغا بچیرتم دی کافرانو پا اندیوالی کی کوشش نکی بیای پوغو آیت کی دی دنیاوی یو حالت بیان کی وای کېدای سي دغه کسان چې د دوی په زړونو کې شک ده ناروغي ده بیماری ده نفاق ده دوی به د کافرانو دوستي کې لر بر ډېرې منډې وږي کله به انګریزانو ته منډه کوي کله یهودو ته کله هندوانو ته کله روسانو ته کله بل یو ته وای کېدای سي الله تعالی په دې دنیا باندې مسلمانانو ته فتح ورکړي دی به بیا خپل په زړه کې سي کوم نفاق دی کافرانو دوستی پټه کړې وه په هغې خبرو به بیا دی افسوس کوي ارمان به کوي ندامت به کوي دا الله تعالی د دغو بیمارانو چې دا په زړونو کې د شک او د نفاق ناروغي ده د دوی دنیوي هغه خسرانې بیان کړو چې دوی به په دنیا کې دغسې یو تاوان سره مخ کېږي کله چې الله تعالی مؤمنانو ته فتح نصرت ورکړي بیا به دوی افسوس و ندامت کوي ویلو فیصبحوا على ما اسروا فی انفسهم نادمین دی به وګرځي په هغه خبرو چې دی په زړونو کې پټ کړي ول په هغه خبرو چې دی په زړونو کې پټې کړي وې د نفاق او د شرک او د کافرانو د دوستی او د محبت په هغې به پښیمانېدونکي وګرځي نن الله تعالی د دوی اخروي خسران بیانوي په آخرت کې به هم د دوی اعمال داسې ضایع سي دغه کسان چې دا د کافرانو په انډیوالي کې لر بر منډې وهي دا خو د اسلام چغې وهي دغه د زړه بیماران چې دوی په زړونو کې نفاق و شک ده دوی د مسلمانۍ چغې وهي دوی لمنځونه کوي روزې نیسي زکاتونه ورکوي حجونه کوي عمرې کوي او قسمونه کوي چې موږ ډېر سخت مسلمانان یو په آخرت کې به دا مخلص مسلمانان وایي چې دغه اعمال ولی ضایع شول د دې اعمال خو ټول تباه شول په قیامت کې دی خو په دنیا کې قسمونه کول چې موږ له تاسو سره یو موږ ډېر صادق مسلمانان یو دا د لمنځونه کوو روزې نیسو حج ته ځو دا به د دغو کسانو چې کافرانو سره انډیوالي کوي محبت کوي اخروي تاوان وي نو دنیوي تاوان هم سو چې فاصبحوا نادمین او اخروي تاوان هم سو سی اعمال ضایع شول ننی اخروی تاوان بیانوي ويقول الذين او بوای هغه کسان آمنو کومو چې ایمان راوړی صحیح ایمان هغه صحیح ایمان سره راوړی هغوی به ووایي د قیامت په ورځ
یا آخرت په قیامت کې به وایي، په آخرت کې به وایي دا صحیح مؤمنان. اهؤلاء الذین، آیا دغه امغه کسان دي، دا حمزه استفهامیه ده. اهؤلاء، آیا دا امغه کسان دي، آیا ایشان همان هستند. اقسموا بالله، سدی قسمونه کول په نامو دی الله، په دنیا کې دی قسمونه کول. جهد ایمانهم، په خپلو مضبوطو قسمونو دی قسمونه کول په دنیا کې دی الله په نامو. جهد ایمانهم، په ټینګو قسمونو. یا قسم میں کردن به نام الله. جهد ایمانهم، با مقسمای محکم خود دی بویل انهم لمعکم، یقینا ممتاسو سره یو ای مومنانو. نو دا مومنان به وایي چې دوی خو په دنیا کې قسمونه کول چې موږ مومنان یو، موږ له تاسو سره یو. حبطت اعمالهم، دا د اوس ټول اعمال ضایع شول. فاصبحوا خاسرین، دی وګرځېدل تاوانیان. دا به مومنان وایي چې د دغو اعمال ولې ضایع شول، دی خو په دنیا کې قسمونه کول چې موږ له تاسو سره یو، او اوس ټول اعمال ضایع شول. اعمال له هغې وجې نه ضایع شول، دی په زړونو کې کفر ته میلان درلود، دی په زړونو کې کافرانو سره دوستي کوله، د کافرانو په دوستي کې لرو برې منډې وهلې، کوششونه کول، له هغې وجې نه اوس د دې اعمال ضایع شول. مؤمنان به تعجب کوي په آخرت کې چې دو اعمال ولې ضایع شول، دی خو قسمونه کول چې موږ مسلمانان. جهد ایمانهم دا منصوب ده یا مفعول مطلق ده لپاره د اقسمو. دی قسمونه کول په دنیا کې بالله دی الله په نامو. جهد ایمانهم، اقساما جهد ایمانهم، پاغه قسمونو چې هغه مثبوت دي قسمونو د دی ول. یا دا جهد دا منصوب ده بنا په حالیت سره، مصدر ده په معنا د اسم فاعل ده، بیا جمع ده. دی قسمونه کول دی الله په نامو. جاهدین فی ایمانهم، په داسې حال کې چې دی ډېر کوشش کوونکي ول په دې خپلو قسمونو کې. په دنیا کې به ډېر په زور کې قسمونه کول چې موږ مسلمانان یو. الله تعالی اوس د دې خبرې وضاحت کوي چې ای مسلمانانو، کافرانو سره دوستی مه کوئ، کافرانو ته میلان مه کوئ، په زړونو کې ورسره مینه محبت مه کوئ. په دې باندې سړی کافر کیږي، د دنیا تاوانی به شي، الله به اسلام ته غلبه ورکړي، ته به بیا افسوس کوې. د آخرت تاوانی به شي، په آخرت کې به اعمال ضایع شوي. او دې خبرې تم سوچ وکړئ، دا دې په ذهن کې را نسی چې که دغه خلق مسلمانان کافران شول نو د الله دین به ختم کی. دا څوک چې مرتد سی الله به دی ختم کی، الله به خپل دین ته نور خلق را پیدا کی، هغه به بیا له الله سره محبت کوي، الله به له دوی سره محبت کوي، الله به د دوی نصرت و مدد کوي. د الله دین ته څوک تاوان نشي رسولی. دا سوچ ونه کړې چې که دا خلق مرتد سول نو دین به ټول ختم شي، الله به نور را پیدا کی. یا ایها الذین، اے هغه کسانو آمنو کومو چې ایمان راوړی، اے مومنانو. من یرتد منکم، من هغه څوک یرتد یرتد ارتدادا، هغه چې مرتد سی منکم د تاسو نه، یعنی په شا باندې واوړي. ارتداد، ارتداد دا په لغت کې اوړېدلو ته وایي. ارتداد په اصطلاح کې، ارتداد په شریعت کې چې یو څوک د اسلام له ضروري له بدیهي مسائلو نه منکر شي. په اسلام کې ځینې خبرې دي چې هغه د لمر په شان ښکاره دي، لکه محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ده، ټول مسلمانان په دې متفق دي. قرآن د الله تعالی کتاب ده، 5 لمونځونه دا فرض دي، زکات فرض ده، حج فرض ده، جنت حق ده، دوزخ حق ده، صراط، حساب و کتاب د قیامت. په دغو کې څوک له یو خبرې نه منکر شي، ووایي زه حج نه منم، زکات نه منم، یا قرآن نه منم، له دغو نه چې څوک منکر شي دې ته مرتد وایي، دې ته کافر وایي. ای هغه کسانو
کومو سی ایمان راوړی من یرتد که څوک مرتد سی په شا واوړي منکم د تاسو نه عن دینه له خپل دین نه فسوف نو نږدې ده یأتی الله راتلل به وکړي الله تعالی بقوم په یو بل قوم باندې یحبهم الله به محبت کوي له دغو قوم سره ویحبونه هغه قوم به محبت کوي هغه قوم به مینه محبت کوي له الله سره اذله دا جمع د ذلیل ده ذلیل په معنا د عاجزه اذله دوی به عاجزه علی المؤمنین په مؤمنانو باندې داسې خلک به وي چې مؤمنانو ته به ډېر عاجزه وي مؤمن چې وویني ته به ګمان هم نه کوې چې دا به دونه لوی سړی ته چې دلته ووینې په جومات په محله کې عاجزه سړی به وي نه به تکبر پکې نه به غرور پکې ته به وایې چې دا به چېرته روټۍ خپله خوړای شي که به نه شي خوړای داسې سړی به وي اذلة دی به ډېر ذلیل وي عاجزي کوونکی به وي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اعزه دا جمع دی عزیز ده عزیز په معنا د عزتمن په معنا د شریف دی به ډېر عزتمن دي علی الکافرین په کافرانو د کافرانو مقابل کې بیا دی ډېر عزیز وي دی به ډېر مضبوط وي له هغو ته به بیا عاجزي کوونکی نه وي یجاهدون دی به جهاد کوي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې دی به د الله په لار کې جهادونه کوي ډېر خلک به ملامتي پې وایي ډېر حکومتونه پاچیانو ولسونه دا به پې ملامتي وایي د هیڅ چا له ملامتي نه به ویره نه لري ولا یخافون او دوی به نه یریږي لومته له ملامتي لائم ملامتي وینکي نه دوی به نه یریږي له ملامتي د ملامتي وینکي نه ذلک فضل الله دا د الله تعالی احسان ده الله چې داسې بندګان را پیدا کړي چې هغه په الله ایمان لري له الله سره محبت لري الله له دې سره محبت ولري د الله په لاره کې جهادونه کوي مسلمانانو ته عاجزي کوونکي د کافرو مقابل کې عزیز معتبر شریف وي او د الله په لاره کې جهاد کوي داسې خلک دا د الله فضل په دوی سوی د الله احسان پې سوی ذلک فضل الله دا د الله تعالی فضل و احسان ده یؤتیه من یشاء الله یې ورکوي چاته چې خوښوي والله واسع علیم الله تعالی چې دا واسع هغه پراخ دی په اعتبار د علم واسع الله تعالی پراخ دی په اعتبار د رحمت سره علیم الله تعالی علم لري په هغه بندگانو چې په هغو باندې خپل فضل او رحم وکړي الله علم لري چې چاته دا فضیلت ورکړي چې دی د الله په لاره کې جهاد وکړي د الله په لاره کې قرباني ورکړي په داسې خلکو الله علم لري ولا یخافون او دا مجاهدین به نه یریږي لومته لملامتي لوم دا اجوفي واوي ده مصدر ده للام يلوم لوما لك قال يقول قولا فهو لائم ملامتي وينكي ملوم سی ملامتی پی بانی ویل شوی ملامت شده دلتا دا لوما دا مصدر دا لائمون دا اسم فاعل دا دی بنا یریگی لملامتی دی ملامتی وینکی کطول دنیا پا دی بانی فیصلو کی سوالا کتاس دهشتگرد یا استاس پلانه یا استاس ترورستان یا استاس دا یا دی با دی چا دی ملامتی پروان نساتی نبای چا لملامتی نیریگی تر امدیجی پوری بستا دی آیاتونو کې الله تعالی مؤمنانو ته دې خبرې وضاحت وکړو چې کافرانو سره دوستی او هغو ته د زړه له کومې نه میلان کول دا د دنیوي پښیماني او د اخروي خسران سبب ګرځېږي او بیا الله تعالی ویل خبردار که څوک په تاسې کې له دین نه منکر سي مرتد سي دین ته شا کړي دا سوچ ونه کړي چې دا دین به ضایع شي دین نه ضایع کېږي الله به بل قوم را پیدا کړي هغوی به بیا الله سره محبت لري الله به دوی سره محبت لري هغوی به بیا د الله په لاره کې جهادونه کوي او د هیڅ چا له ملامتي پروا به نه ساتي او بیا الله تعالی وایي خبردار دغه مرتبې ته چې الله څوک ورسوي چې له الله سره محبت ولري الله له دوی سره محبت ولري دی د الله په لاره کې جهاد وکړي د چا له ملامتي نه یریږي دا د الله فضل ده چې په چا وسي
دا معمولی خبره نه ده، دا د الله یو لوی فضل ده او الله ته دا معلومیږي چې زه دا فضل په چا وکړم. الله تعالی سي ده علیم، هغه علم لري، هغه د خپل اهل فضل پیژني چې دغه احسان باید په دې بنده وکړي. دا په مال او په دولت نه ده چې ډېر مالدار ته به دا برخه راځي، دا په ښه ځوان او په کمزوري ځوان نه ده چې په ښایسته ځوان به دا فضل کېږي. دا په پښتون، په تاجک او په عرب او په حبش نه ده. نه کېدی چې په پښتون دا اعزاز وسي، کېدی چې په تاجک وسي، په ازبک وسي، په عرب وسي. دا د الله فضل ده، الله ته معلومیږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په خپل حضور کې قبول او منظور کړي، دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي. که څه زیادت او نقصان شوی یا الله ته موږ ته معافي وکړي. یا الله کافرانو سره په زړه کې نفرت او کراهیت پیدا کړي. یا الله کفر او شرک ته قلبي میلان مه پیدا کوي. یا الله له ارتداد، له بدعات او له خرافاتو نه خپل حفظ او امان کې وساتي. یا الله په دغه بندگانو کې حساب کړي کوم چې تا په هغوی خصوصي فضل او رحم کړی، تور سره محبت کوي، دی له تا سره محبت کوي، تا په لاره کې جهادونه کوي. یا الله په دې بندگانو کې حساب کړي، بچیان، زمن، ریرونه ټول یا الله په دې کې حساب کړي، دنیا او آخرت سعادت هم نصیب کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ظاهري باطني ټول ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي. وصلى الله تعالى